د ماشومانو لپاره د ناینچه په نوم د 100 کتابونو هالنډی لیکوال او انځورګر دیک برونا په 2018 زیږدیز کال د فبروري په میاشت کې د 9 کلونو په عمر ومړ. دغه انځورګر او رسام په 1955 زیږدیز کال کې د ناینچه لومړنی کتاب خپور کړ چې نږدې په ټوله نړۍ کې مینوال وموندل او د ته نړېوال شهرت ور په برخه کړ. دیک برونا د ناینچه په نوم د ماشومانو لپاره 100 کتابونه ولیکل او انځورګري هم خپله وکړه چې دغه کتابونو نږدې 85 میلیونه ټوکه په ټوله نړۍ کې وپلورل شول. د دې کتابونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال وموندل، خو په جاپان کې مینوال له بل هر هیواد څخه ډیر و او په دغه هیواد کې د ماشومانو لپاره دغه کتابونه ډیر مشهور شول. د ناینچه کتابونه د خپلو ښکلو انځورونو په خوا کې په لنډو جملو کې ډیرې ښکلې کیسې هم لري. دغه کیسې د وړو ښوونیزو پیغامونو او داشان د ماشومانو لپاره په زړه پورې معلوماتو درلودونکي هم دي. دغه لیکوال د دغو وړو کتابونو له برکته د ډیرو پیسو څښتن هم شو.